دا ځمکه چې یو وخت وچې او للمې وه د باران په اوبو خړوبېده او بزګرو یې یوازې یو فصل د غنمو له کروندو محدود عواید لرل. اوس په قطري سیستم د خړوبېدو پر مټ د ترکارۍ څو فصله ترلاسه کېدلی شي چې عواید یې لوړ او حاصل یې خوندور دي. د ننګرهار په کشتي ولسوالۍ کې پر نږدې تجربه ډاګیز او للمي ځمکه اتمر مومن ترکاري کرلې چې د څاڅکو په سیستم اوبه کېږي. هغه وایي پخوا دا ځمکه د کر وړ نه وه خو اوس ترې د پیاز، رومي، بادرنګ او نورو سبزیجاتو ښه حاصل ترلاسه کوي. نو چې اوس موږ تقریبا دا کال کېږي په سبزیانو کې دا سیستم وکارو، دا د باغونو نه هم ډېر مفید دی او ډېر ښه ګټور تمام شو. اوبه یې ډېرې زیاتې ښې مدیریت کړلې او بل هغه سبزیانې چې په فلډ اوبه کېږي هغې کې دهقانان ډېر مصروفه ډېرې خشاوي غواړي. په ډریپ اریګیشن سیستم کې کمې خشاوي غواړي او اوبو ته په اندازه راځي، همدا سره ورته په دې پیپ کې راځي، همدې ډریپ سیستم کې راځي. د کرنیز سکتور په وده کې د قطري سیستم موثریت ډیر دی خو نیوکې دا دی چې د کرنې ادارې دې برخې ته چندان کار نه دی کړی، نو ځکه خو له للمي ځمکو ډیره ګټه نه اخیستل کیږي چې ډیر کله په کور دننه د اړتیا وړ ترکارۍ نشتوالی د بهرنیو هیوادونو د حاصل بازار تود ساتلی. که دهقان باغ جوړ کړي، میوهدار بوټي او همدغسې سبزیانو باندې کار وکړي او حکومت دې دپاره بیا مارکیټ زمینه برابره کړي او خپله یو اندازې پورې توجه باید حکومت زیاته کړي، نو خپله رئیس د زراعت یا وزیر د زراعت، معین د زراعت چې ساحو ته لاړ شي، خپله دهقانانو سره د نږدې نه وګرځي، ډېر مفید تمامېږي. د ننګرهار د کرنې اداره هم دا سیستم اغیزمن ګڼي خو د کافي بودیجې نشتوالی هغه څه یادوي چې دوی نشي کولی بزګرو ته دا ټولې پروژې پلي کړي. وایي سږ کال د تیر په پرتله د کرنې په بودیجه کې ډیر کموالی راغلی دی. دا د سبزیجاتو دپاره کاملا یو مؤثر سیستم دی او زمونږ په وچو ولسوالیو کې چې هغه عبارت د ګوشتې نه دی، هغه د للپورې نه دی، د مومندرې نه دی، په پروپوزلونو باندې کار کړی خو متاسفانه چې زمونږ باید ووایم چې زراعت چې د دې مملکت هغه د اقتصاد انجن دی او 80% وګړي په کرنه باندې بوخت دي، خو د ملي شورا د لارې یا د افغانستان د پارلمان د لارې زمونږ 2 میلیارده بودیجه چې ده دا کمه شوله او حتی د ملي بودیجې په تناسب باندې موږ ته 1% هم بودیجه نه ده راکړل شوې. د کرنې په برخه کې پرمختګ ورځ تر بلې په زیاتېدو دی خو لا هم افغانستان کې دا برخه تر ډیره په دودیز ډول پرمخ وړل کیږي او باور دی که بزګرو ته سهولیتونه زیات شي نو 4 موسمه له کروندو د اړتیا وړ حاصل ترلاسه کېدلی شي.